چې مینه نه وي کله کېږي لیدلی یار د چا هېرېږي او دا ساده خلک نه پوهېږي په مینه دوه زړونه یو کېږي بې مینې ژوند خو نو د مرګ مثال لري. سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو په دې هیله چې رک روغ به یاست. اختر مو مبارک شه، اطاعت او عبادات مو د پاک رب په دربار کې قبول شه. خدای دې وکړي چې رک روغ او د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر او خوشحالۍ پیل کړي او پای ته ورسوئ. خدای دې وکړي چې د اختر مو په ژوند او په ګران هېواد کې د یوه لوی مثبت بدلون اختر شي. ګرانو بخښنه غواړم چې ناول یو څو ورځې وځنډېد او لامل یې هم په چینل کې ځینې مشکلات و چې ویډیو نه اپلوډ کېدله. انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې به په عادي ډول ناول ته ادامه ورکړم. هیله مند یم چې د تل په څېر مېلملتیا وکړئ، له خوښۍ او خوشحالۍ ډک ژوند ولرئ. هره ورځ مو اختر شه، خدای مو مل شه.